ایران د امریکا او اسرائیل د بريدونو له پیل راهېسې د ځوابي عملیاتو د برخې په توګه په سیمه کې تاسیسات په نښه کوي. پر ملکي ځایونو د بريدونو ترڅنګ دوی په ټول منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو اډې چې په کویت، بحرین، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان کې پرتې دي هم په نښه کوي. تر اوسه کومې امریکایي اډې د ایرانیانو لخوا هدف ګرځېدلي؟ په سیمه کې له سترو اډو څخه یوه باندې د قطر د العدید هوایي اډه چې شاوخوا 10,000 عسکر پکې میشت دي او د امریکا د مرکزي قوماندې د مرکز په توګه ترې استفاده کیږي حمله شوې ده. متحده ایالات په قطر کې یوه ستره اډه لري چې تر ډیره په سیمه کې د اکمالاتو بهیر د جاري ساتلو لپاره کارول کیږي، خو د کارګو او په هوا کې الوتکو ته د تیلو اچولو وړتیاو لپاره هم ډیره مهمه ده. د سعودي عربستان د شاهزاده سلطان هوایي اډه هم د مارچ پر 2 د برید ښکار شوې وه. همداشان په بحرین کې د امریکا سمندري ځواک 5مې بیړۍ مقر هم د برید هدف ګرځېدلی، چیرې چې کابو 9,000 پرسونل په سیمه کې له امریکایي او د ائتلافي ځواکونو سره عملیاتي مرسته کوي. او بیا د کویت د علي سلیم هوایي اډه چې د امریکا پوځ پکې دی. په متحده عربي اماراتو کې د الزفره هوایي اډه هم په نښه شوي. نو متحده ایالات باید اندېښمن شي. د وخت په تیریدو سره به موږ د خنثی کوونکو یا نیونکو توغندیو محدود شمیر ولرو او امریکایي اډو ته به ګواښ ډیر شي ځکه چې خنثی کوونکي توغندي کمیږي. متحده ایالات په سیمه کې په 19 ځایونو کې څه ناڅه 40 سره پرسونل لري، خو ولې واشنګټن په منځني ختیځ کې دومره ډیره قوه ځای په ځای کړې؟ امریکا متحده ایالاتو تل په سیمه کې یو څه پوځي حضور لرلی دی، خو په اصل کې دا د 1991 کال د خلیج د جګړې، د عراق ګواښ، د کویت نیول کېدل او یا د صحرا د طوفان عملیاتو تولید دی چې موږ سعودي عربستان ته په رښتیا د ډیرو ځواکونو د انتقال شاهدان وو څو په ځانګړې توګه دغه هېواد وساتي او بیا کویت آزاد کړي.